د کندهار هوایي ډګر څخه بهرني ځواکونه د وتلو په حال کې دي. کندهار ته د کابل حکومت د مشر محمد اشرف غني له سفر سره هممهاله بهرنیو ځواکونو په کندهار هوایي ډګر خپل ټول مرکزونه تخلیه کړي دي. کندهار میشت خبریال صدیق الله افغان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې بهرنیو ځواکونو تېره شپه خپل هغه وسایل چې انتقال یې مشکل و د بمونو په واسطه لوځولي، د کومې له امله چې تېره شپه په کندهار ښار کې د درنو چاودنو غږونه اورېدل کېدل. د افغان د معلوماتو له مخې بهرنیو ځواکونو په کندهار کې ټول قراردادونه لغوه کړي او خپل افغان ایجنټیان یې رخصت کړي او ورته یې ویلي چې نور کار نشته. بهرني ځواکونه په داسې مهال د کندهار هوایي ډګر څخه کډې باروي چې تېره میاشت طالبانو په یاد هوایي ډګر کې د دغو ځواکونو مرکزونه په توغندیو وویشتل، د کومې له امله چې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون توند غبرګون وښودلو. د کندهار یوې امنیتي سرچینې د نوم نه څرګندولو په شرط رسنیو ته ویلي چې د کندهار ته د اشرف غني د ننني سفر اصلي موخه هم په دې ولایت کې د دولتي چارواکو او عسکرو ته ډاډ ورکول و چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو یې مورال سخت کمزوری شوی دی. سرچینه زیاتوي که څه هم ولسمشر غني ظاهره د مهمن نړیوال روغتون پرانسته پلمه کړه، خو یاد روغتون یې ځکه موخه نه وه چې یاد روغتون په شخصي ځمکه او شخصي لګښت جوړ شوی او د دولت پکې هیڅ ونډه نه وه.